د طالبانو دفاع وزارت پر پکتیکا د پاکستان بمبار بې ځوابه نه پرېږدو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو دفاع وزارت د دغه عکس خپرولو ترڅنګ د پاکستان بمبار ته د غبرګون تر عنوان لاندې اعلامیه کې ویلي: نن ماښام د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پاکستاني پوځ لخوا بمبار شوی دی. په دغه بمبار کې عام ولسي خلک چې اکثره یې عام وزیرستانیان مجاهدین دي په نښه شوي. د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکي کسان پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو نظام دغه وحشیانه عمل د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کړنه او تجاوز بولي او په کلکه یې غندي. پاکستاني اړخ باید پوه شي چې دغه ډول خپلسري عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. موږ د دغه کړغړن عمل بې ځوابه نه پرېږدو او لکه د خپلې خاورې او حریم څخه دفاع خپل حق ګڼو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړه خبر.